عجب خلق و اصحاب در رسول څومره مین و پر کتاب در رسول. صحابه ول موږ سره احسان کړی، صحابه و موږ ته کار کړی دی. موږ خو سادهګان په دیو، هغه سړی پر موږ ګران ده چې کار له موږ غواړي. د دربار درته خلاص کړی ده، موږان به م ته ورولې، چرګې به م ته وروړې، روپۍ به م ته وروړې، کې ورځ بامونه ګیلول خټې به م ته ورکوې او پر در ګران به م نو پر دې خو باید ته ګران شي، دا خو له تا خدمت. هغه څوک ځان ته محبوب کړه چې ستا دپاره یې کار کړی ده، له تا یې هېڅ نه دي غوښتي. زما اوس ستا په دغه افغانستان کې د صحابهو قبرونه ستا دي د سعودي عربستان راغلي، یا پر پښو یا پر اوښانو. اسلام مې ما و تا ته را رسولی دی. که صحابهو دا سایه نه وای کړې، ما و تا به نن بودا مسلک وای. افغانستان د بودا دین و دلته، اوس به موږ د بودا مجسمې ته سجدې کولی. موږ چې نن د الله د توحید اعلان کوو، دا د هغو خلکو قرباني ده چې قبرونه یې ستا په ملک کې دي، کور یې په سعودي عربستان کې ده، راغلي په پښو دي، له تا یې هېڅ هم نه دي غوښتي. د دغو خلکو احسان ومنه، د دغو خلکو سره که نور څه نشي کولی، محبت خو ورسره وساته. چې د دوی کم مقام ده په شریعت کې، هغه ته خو دې تسلیم سه. صحابه ډېر لوړ خلک، شیخ عبیدالرحمن عزیزی. د صحابهو هر حرکت و سکون د الله د پیغمبر د سنت برابر و. صحابه ټول الله ته خوښ و، صحابه الله ته محبوب او له هغه اولې درجې د صحابي صدیق اکبر رضی الله عنه، بیا تر اخره صحابي پورې چې هر څوک ده، دا ټول ولیان و، یک یو هم له ولایت خالي نه و. د هغو ولایت یقیني و، دا دلی چې موږ ښکته پورته پسې کېږو، وله مال بزرګ به یې ولې چې زه ورغلم هلته د ده له مخه ټوخی راغی، سړی وله دا دی څه په در وکړو. دا د وله مال خبرې دي، هغه یقیني وې. زموږ پر دا ایمان د ټول صحابه ولیان له سره ته پایه. صدیق اکبر رضی الله عنه چې و، دا ولی و. دا په ټولو صحابهو کې بهترین انسان صدیق اکبر، چې دا ټول صحابه یوې خواته کې صدیق اکبر، بلې خواته کې د صدیق اکبر درجه په لوړه. حتی کتابو کې راځي چې له صدیق اکبر راځي خواته تر اخري مومنه د ټولو ایمان د ترازو په یوه پله کې کښېږي، صدیق اکبر په بله پله کې د هغه ایمان پر دروند دی. اصحاب د رسول څومره مین و پر کتاب د رسول، تر هر څه ټینګ پر خپل